سودا دې برابر شوه ښه ها ته داسې کار وکړه چې د سودا دا ریټونه نه دي لږ صحیح صحیح ولګوه غم مه کوه نیکه ډېر صحیح ریټونه مې ورته لګولي دي او کنه نیکه د خپلې خوښې ریټونه بالکل نه لګي ډېره صحیح خبره ده بابا او کنه یار د کاکانو خو به خیال ساتي که نه زه نیکه چې تاسو خفه کېږئ نو 500 مې درته پرېښوې 8000 روپۍ شو 8000 ته دا پیسې واله دا 8000 روپۍ وشماره زه لږه نوره سودا کوم یوه پسې کې راځم دا سودا به وچوتم ټیک شو څه شو بېغم اوسې چې ځې ورځئ کاریا یک په یوازې لاړم پسې لاړ شو سودا نور وړل دي لاړ شي مور ورځه زه ته زه ولاړ یم ځه هرو دا مې پوه کړه چې په دې جنرال سټور کې څه پیدا شته مو که نه یاره نیکه بس د خدای فضل دی ګزاره پکې روانه ده یاره زما په خپل هم جنرال سټور ته ډېر زیات خیر و خو نیک مې ډېر ښه سړی دی هلې تنخوا ډبل کړه وایي په جنرال سټور څخه غلط شوم دانې د خدای غږ ټوله شپه راباندې ډولکې غږې ډولکې مې خوله کې په جنرال سټور څه کې ښه قسمت ته دی دا نن سبا ښه خلک چېرته دي یار دا خو مې نیک دی ها نیکه ها بېغم اوسه نیکه دا خو ډېر زبردست سړی دی ټول عمر ورسره موږ روزګار کړی دی تاسو بېغم اوسئ دی ولې جي خیر خو دې که نه څه چلو شو هیره ده خیر دی خو هسې خوله مې نه جوړېږي او هغه نیک څه لږې پیسې کمې شوې نو ما یې که یو 3000 روپۍ ماله راکړي انشاءالله تعالی مازدیګر بېرته واپس کړم لا دې عزت وکړه یا لکه دلبریا نیک چېرته پیسو ویلي وشو ښه زه ډېره ښه ما یې که صرف ګپونه لګې داسې کار وکړه هغه سودا م راواله کړه نیک هغه سودا م سودا م وړو خو که نه روانه شابه لا اره ناوخته دی بیا به نیک راکړه راځئ خوشحاله زبردست سړی والله ولکه هغه سودا راوله سودا چې سودا خو ستاسو نوکرانو نه راوړه که نه او بیا وایي چې جي نیک سره 3000 روپۍ کمې دي نو 3000 روپۍ مې وله ورکړې دا ته څه وې یار ما سره نوکران او بیا ما سره پیسې کمېدل عجیبه خبره ده ستاسو نوکران نو ځه یو ځل بیا رانغلا وشوه ګل د کدو ګل دی لو مې شو کوه د لاندې بل دی बाबा जानी बाबा जानी څه سوچ کې جمیلی لوري کله مې ډېر یاد شوی دی او بابا جانی نن سبا خلک ښار ته خوشحالېږي آیا ته چې کله درته رایا شو وکم عقلي کلی زه څنګه هېرولی شم کلي کې مې خور ده پرې مې دی ځکه مې کلی یادېږي خورو خورې وش دا څه کې دا سپږې څوک داسې ګوري لکه ته چې ګوري بیبي زه ستا په سر کې سپږې خو نه ګورم نه زما سر کې سپږې نه ګوري نو بیا پکې اتیان ګوري بیبي ستا دا سر څه ځنګل خو نه دی چې زه پکې اتیان ګورم زه دې سپین ویښته وباسم و زما کمکله زویه ته به زما له سر نه کم سپین ویښته وباسي داسې خو به ته ما ټوله ګنجې کې و زما ساده بیبي مه خفه کېږه که چېرته ګنجی شوې که نه نو د بی ویښته بدله والم نن سبا سې م د بی ویښته خرڅېږي ګورې و زما کمکله زویه ته به کله هوښیارېږې چې کله مې بیبي دا چیلې زلمی شو که نه هم پاکه ورځ ما کې مکل راشي وای خدایه بیا چیلې د چیلې نه بغیر هم ستا بل کار شته و که نه څومره به ښه وه چې تاسې کار روزګار کولې واه
وایي زه کار روزګار نه کوې بیبي زه تاله دا ځای نه جارو کومه زه تاله لوښي نه وینځمه زه تاله اوړه نه اغېږمه زه تاله کټوی نه پخومه زه ستا له سر نه سپین ویښته نه وباسمه دا ټول کارونه نه دي په زما کمکله زویه دا د ښځو کارونه دي زه درته د سړو کار یادوم چېرته څه کار مزدوري ښه بیبي خفه کېږم زه به دا محنت مزدوري هم کومه نوکري به هم دله وکړم بس ته حکم کوه زه خو وایم چې ته خو هسې هم کلي کې کار روزګار نشي کولی ښار ته به تللی ماماجي کره هغه به درله څه کار مزدوري کتلې وه ښار ته ماماجي له بچی ماماجي ده نه نو بیبي زه به ماما په ښار کې پېژنم څنګه ما خو وړوکی لیدلی اوس خو با زلمی یي دا ته څه وتې بوتې وې ځوان دې لیدلی اوس په د خیره سره بوډا شوي بیبي خبره یوه ده ګوره زه چې ښار ته ځم خپل چیلی به ځان سره بوځم بیا چیلې او چیلی بیبي دا زما شرط دی که شرط مې منې خو ښار ته ځم او که نه یې منې نو نه ځم زه ټیک ته ته د خپل چیلې هم بوځه زه به دله پته درکړم او ښار کې به درې پایو ګاډي کې کښېنې او پته به هغه له ورکړي نو ماماجي له به دې ورسوي درېو پایو ګاډی ورکه سره پورې خان ولاله خان نه پدې چې داسې زمانه رااله چې د غلو نه هم غلا کېږي ته غم مه کوه مړه که یو ځل خو په ګوتو راغلی که نه ته بیا ګوره چې زه سره څه کوم هیره نیکه شل ځل مې ته ویلي دي چې چېرته ځې ما ځان سره بوځه داسې خلکو سره زه ډېر ښه پوهېږم غلی شه مړه ولې زه ماشوم یم څه چې یوازې یارېږم د یرې خبره نه ده لاله هغه د چا خبره وایي چې دم د مچۍ نه درځي او نیسي خماران نو ستا څه مطلب دی چې زه په هېڅ نه پوهېږم ولاله ما کله ویلې چې ته نه پوهېږې خو زه حیران په دې خبره باندې یم چې هغه ګڼکپانو ته دوکه څنګه کړې او ته خو د ویښې مور نه زوی تښتې لاله زه یې نیم دوکه کړې دوکاندار یې دوکه کړی دی ونیکه بیا خو زموږ ټول تاوان هغه دوکاندار ته رسي غلی شه مړه اوس به موږ تاوانه دوکاندار راغلو هغه بله څه ګټي وای د چجې چانکا او د غلبې له وباس ستا سره کسان په خوا کې ولاړو او تا ونه پېژندل زما په خوا چې سړی تېر شي نو ما ته دا پته لګي چې دا سړی په څومره اوبو کې دی لیلا دا د یو څو ورځو نه ته ما سره ملاوېږې ولې نه څه وکړم مړه د کور نه راوتلو خو ډېره غټه مسله ده او زما هغه تره زوی نه دی هغه بریدو هر وخت یې راپسې لګېدلي څه وکړم چېرته تللی هم نه شم دا څه وې لالا ته به مړیه لالا نه لیلا ولې ما څه زمانې چې هر څه مې درته ویلي شکر وباسه چې اپا مې درته ونه وي خو دا خبره یاد ساته لیلا چې ستا د تره دا زوی نه دی دا به زه داسې پوه یم داسې چې آینده به تا ته مخې ته نه ودرېږي خو دا راته ووایه چې دې وخت کې به هغه وي چېرته هغه دی هغه دی را روان دی داسې چل وکړه ته ورشه او زه دلته پټېږم ښه ورشه بېغمه شه یا الله پرده السلام علیکم جی وعلیکم سلام څوک یې انسان یم جی نو زه څه خدمت ما وی جی ما ته وایي د خدمت زه سلام کولو ته راغلی وم نو کوه که نه بس د مونځ ټیم دی جي زه به مونځ ته لاړ شم هی ته غرق شي دوزماره دا ستا بادلي وه داسې شوې ترورې زوی دی چا ته وې وایي چاته یې خو تا ته ویم نو
ما خو نه پیژندې روکې ته به مې وپېژنې ته سکه زما د ترور زوی ما ته خو مې مور ویلي چې په ښار کې د ماما دی د ترور ذکر خو یې راته خدای شته نه و کړی اصل کې ستا مور زما د مور نه خفه ده ځکه یې تا ته نه دي ویلي نه نو اوس چېرته د ترور مې اوس شرط اوس قبرستان کې دغه پخوا مړه ده غریبه مړه شوې ده والله کېنه چې یو دوا وکړو کېنه اول دوا وکړو نه نو که ته وې نو لږ ورپسې وچاړم کال یو شو تازه خو نه ده زړه مړه ده مړه کور کې به ورپسې بیا ته وکړو ځه چې ځو راځه لکه چې اول د ترور کور ته لاړ شو ماما سره بیا ګورو راځه بس ته پرېږده راځي به راپسې ته پرېږده مه کوه ماشوم دی وجنې راځي به راځه چې وایي اوس سبزي خرڅوم دا سبزي مه خرڅوه دا مه کوه تا ویلي زه غلاګانې به مخکې کولې غلاګانې کوه ښه کار دی او رتروریز بیا رتروریز مې اله زما خو 2.5 فوټه چیلې و دا 6 فوټه سنډه اوښ پکې چا تړلې اوکې زما چیلې څه شو مې مه کوه زما چیلې څه شو سلیم ته نستا چې نه کا اوس انسان جوړ شو د څه په ګډو وډو سره چیلې نه انسان څنګه جوړیږي په دې کې زما څه قصور دی ما نه الله انسان جوړ کړو زه دې کې سوال شم نه کا ټول عمر کې بستاني کې ډیر نه کم کوم نه کی ځکه چې ټول عمر مې ستاسو لاش نشنه غیا خوړل اوس مې پرېدا چې ګرمه ګرمه روټه حلوا وخورم سي دې پرېدا کچرته بیا چیلې شي قدرت ته څه پته لګي خبرو ته ته درګه زه به دې تروزي پسې ورشم دا ټیک ده ورځه اسی بزي چېرته به دې شنه ګیا لیدلي زما د ترور زوی به دې په ځای پرېښي او ګیا پسې باخته شوی سر مړه کوه نه مرې سر مه خوځوه ګینې پرې کوم یې درنه ګورې هلالوم درته یاره که ترور زویه څه چل دی دا ته چېرته تللی وې یار او دا وګوره دا ښار خو څه جادوګر غونده کې دی د سمدم چیري نه مې دا څه جوړ شو یار انسان ته جوړ شو چیري خو د سر وخوړو زما مطلب دا دی انسان ته جوړ شو او که نه یار ته وګورې بس پرېږدې چې ځي هسې چې ځي وه ولې ځي وایي نه نو ځکه ته اوس نه پرېږدې ولې پرېږدم ما دومره وړوکی دا لوی کړی دومره شوتل مې پرېښولي دي اوس یې پرېږدم ولې مړه زه خو یم ورکې که پرېږدم نه یې پرېږدم که درته مې ویل ښځه چې نه پرېږده چې کور ته بوځو راځه او داسې ده مخکې مه کوه کنه مخکې وایه بیا څه وشو نو بیا څه چې زما د تره زوی ولیدو که نه یو دوه تنه خطا ښځه دا راته ووایه چې ته به واده خپل هغې کزن سره کې که کوم چې د خوښ دي هغه سره د قسمتونو فیصلې خو بره کېږي خو زما د تره زوی نه دی خوښ زما دلدار خوښ دی کاش چې د کاکا زوی دې خوښ نو څومره به ښه وه تپوس کولی شم چې ته دلته ولې راغې د تره کور ته راغلی یم او د تره کور ته په راتلو باندې څه پابندي نه وي پابندي خو نشته خو د تره کور ته د راتلو څه اصول دي زما خیال دی چې تا ته دې پته نشته چې چېرته دوه زنانه خبرې کوي یا ناست دي نو سړي له اواز ورکول پکار وي ښه جي ته چې هر څه وې بلکل ټیک وې ستا خبره په ګل باندې بدله خو دا راته ووایه چې هغه کاکاجي مې چېرته دی هغه له د آفس نه نه دی راغلی ښه ده زه به بیا راشم ستا د اصولو په مطابق باندې چې یو څه هم نه کې کنجوسې د خدای په امان بیا به راشم بس څه ناڅه نه به زمونږ کور ته راشي زما په خیال په تا باندې زړګی بیلوده دي جمیلې هسې نه ستا رشته ستا د پلانو نه غواړي الله دې نه کړي چې زما رشته به ده سره کېږي
او بیا سین زما خو دې بالکل نه دی خوښ. راځه 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 کنه راځه کنه دا وسه ګوره بقلار راځه شبا راځه کنه کنه ریکا راځه راځه کنه یې خواره دیونه دیونه وای می مکو یار دا زمون کور دی. دا خو ستا د حالت نه پته لګي چې دا هم ستا کور کېدی شي او دا موږ څه مطلب دلته بل څوک هم اوسېسه ما زه دې پکې اوسو کنه دا و دی نه دی خو زما چیرې دی او کنه لکه زه تو او دې پکې اوسو. ښځه ټیک ده ټیک ده ته ورشه او په منډه مال یو زنځیر او یو 2 تالې پیدا کړه شابه شابه په زنځیر څه کې ته غلی شه وایم ته چیلې ستا په منځ کې څه کارې تکړه دي کوې ته غلی شه ته ورشه کنه درکوم هله تالې او زنځیر وړه شابه شابه ورشه دنه څه تپوس کې بې زبانه دی دغه راونه وې آس درکوه لکه نه نه دا دې رومړې خو اخر په دې کیس خپل چیلي ته اچومه چیلي ته بیا اوس دا پړی په لاسونو باندې شلی مخکې به په غاښونو شلولو اوس به په لاسونو شلی دې خوا راکړه ودرېږه ته دا پړی ونیسه مضبوطه مضبوط ونیسه ګوره دې خوا راکړه دا څه کې خبرې ورسره مه کوه ودرېږه که نه نیغ ودرېږه وایي نیغ ودرېږه دې کې بې خیر اوس یې چېرته ته ما نه ونته زی بچه مه خوځه کنه وشوه ماره دې خوځي که نه سمه مضبوط یې واچوه پړی ته اوسه باسه اوس دا ماته راکړه داسې کار دی تروریست بیا څه شوې دایمه مخ خلاصم وکړه او راځه چای ویوایو زه چې ستړی نه یم راځه بس ټیک دی مضبوط دی دلداري راباندې څه دم اچولی دی نو بغیر د تړلو نه هغه دم نه پوره کېږي دا لا څنګه دم دی چې بغیر د تړلو نه پوره کېږي او خلک به ورته په زنځیر تړي ته پرېږده دا خبرې مړې تا راته ووایه چې په دې پلیټ کې دې سر وړي هغه مونږ لږ حلوا پخ کړې وه که نه نو ماتې نه تاله راوړه دا وخوره ښځه زه درنه اوس ځم ښه الوا جوړه کې اوس ته کوم نه خورم ته د الوا د خوراکې اوس لکه یا عادت او د الوا خورې ځان له معده خرابې بیا به تا په ډاکټرانو ګرځومه لکه ګورې زویه دا څه کې اخر ته ګناه څه کړې ته وګوره الوا یې خوړه ویې خوړه انسان دی که نه ځناور خو نه دی دا اوس وګوره دا څه کم عقل دی وایم تازه انسان شوی دی معده چېرته الواګانې مني دا خو په غیا عادت دی اوس که دا معده راوپړسېده نو بیا به ته ډاکټر له بوځي که زه به یې بوځم نه نو ته په دې الوا کې څه څوک دی یار اوس زه به پې څه کوم خورم به یې که نه سم سد دې پړی پرانیستو چې پرانیستو نو تښتېدې به دې که نه و یار ما څه ویل ما خو دا ساده سړی دی څه لږ ګپ اوسه لږ
ما ته څه پته وه چا د ټوکو نه پوکه جوړه شوه اوس ورته پوخ زنځیره جوړې پوخ اوس لګوه ګپونه ظالمې داسې آیسکریم خوري ته به یې د 20 ورځو نه هری ها اوس ته په سکرین خوراک هم بدې شم ها ولې په آیسکریم کې مرچکې اوسو چې د شکل نه یې داسې بغدادي جورابه جوړه شوه ما چې څه ولیدو او که هغه تا ولیدو د شکل نه مې د سریلنکا بیزو جوړه شي څه مطلب په مطلب دې پوه نه شو زما په مطلب پوه نه شوې لږ شاته خو وګوره ولې آیسکریم واخلې تازه آیسکریم یخ آیسکریم واخلې ها نو ته آیسکریم خرڅې هو که نه آیسکریم خرڅو که نه نه د آیسکریمو په ځای غوړي نه خرڅې نو په غوړو څه کوم چې ځان له وپېټه کورونه نه ورکې بس بس هغه خو تښتېدو هغه وتښتېدو نو ته خو نه یې تښتېدلې که نه دا څه دي دا پتی زه په دې څه وکړم ویې خوره زه به دا خورم نن اوس تا د نمک منډۍ نه کړۍ راوړم دا خورم خوره شابه شنې دي لا بیا به وچې شي دا څه کې دا څه کوم دا ځمکه یخه ده نو ما چې په دې بستره اوده شي ما له راکړه دې ما ته ضرورت دی دا څه دومره قیمتي چیلی نه دی چې دته اوس ته کمبل اچې خورې بس راته چیلي ته کمبل اچې د دې ما ته څه له ګوري ته مې یو طرف ته ډډه شه بس ځه ستا خپل کور دی ځه ورته زه خپل جکې تېر شو زه مړه الله دې مل شه جیدیا لرې شه دل بریا برلانګي واو دا مې صرف نن دی بس بله بدله په دې مری داسې چاړه راکړه واچه کې ساده قرباني کومه
بس کې یار چپ 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 خبره ته وګوره یار یار زه انسان یم نن دي قرباني کومه قرباني دي کوم یا لکه زه انسان یم انسان انسان نه مخکې ته چیلې وي وروسته انسان شوی دې ته وګوره یار ته ګپه ګپېږي یار چپ چپ خبرې ونه کړتې به نه کړې ګوره چپ بس کې یار چپ چې مالې دې آزاده شي لږه بسم الله خبره ستا په سر ټوپۍ نشته قرباني نه کېږي ستا په سر چې ټوپۍ نه وي هلکه دا خو رښتیا نشته ودې ټوپۍ راوړه ونخوځي ونخوځي لا نه یې نه څه ها چاته لا وضغني ده خدای دې تباکه دا چاروس دا کې درمه بارنا ستا دا پانچې به زه کوټۍ کې خرڅوم ورېږه او مای ګاډ خو نه نه نیمه خو جي ټیک ما که ډېر خوږ شوي که نه نو راځه چې هسپتال ته دې بوځم نه جي نه بس هسې لاس مې وګرېدو نور خیر هله زما هغه چیلې وجه شتې وغوښه خبره خو وره داسې دي خیر خو دې هلکه دا چېرته په منډې انسپکټر صاحب چاړه په لاس راپسې سړی را روان دی وژني مې خلاص مې کوي ته نه دا څه وې شاته راپسې دی ودرې هلکه دا چاړه په لاس چېرته په منډه روان یې ولې نن د لوی اختر ورځ ده دی که نه څاروی رانه تښتېدلی څاروی چیلې رانیسمه او قرباني کومه نو ځه که نه نو ورځم که نه ستا څه خیال دی چې پرېږده نه شم شکر دی خدایا بلا وه او برکت یې نو بلا هم شته او برکت هم شته نه نملوکو په ټول کې به م ځې ته ما نه تښتې ولې وې نمک حرامه تختم به نه چې ته مې قرباني کې او دا 3 ګزه چاړه دې راپسې راغستې ده ولې په تا قرباني نه کېږي ای چیلې او د سنډا نه لوی شوی وایي په ما قرباني نه کېږي نو له ما خو یو غاښ هم کم دی که نه ځکه خو په ما قرباني نه کېږي که یقین دې نه راځي ګورئ څه شی یو کم ولې دی درې د سیوا دي دا نه ده که نه هغه خیرنۍ وګوره نشته ګوره بس دی بنده که خوله دا خیر سخت کال نه صحیح بل کال نه به دې قرباني کړمه خدایا چې دا یو غاښ مې وتی کېدای دې سړي خو نن زه ډاډه کالالم اے لکه تاسو خوړل څه ونه خوړل کاکا جي نن د اختر ورځ ده او د اختر په ورځ باندې خو ټوله ورځ خوراکونه او بیا د اختر ورځ توبه خدایه توبه سرماز خانه د خدای بسکټه خوره که نه یاره کاکاجي زما خو خپل کور دی او بیا په خپل کور کې څوک ستونه نه غواړي اسې کاکا جي ته تپوس مې نه کوم هغه جمیله نه ښکاري نورخانه بچې خو د اختر مبارکۍ له ملګرې کره تلې ده یاره کاکاجي که خفه کېږې نو یو خبره کوم وایه سربازه بچې څه خبره ده هلکه نورخانه ته ورته ووایه ګوره کاکا جي
جمیله اوس پیغله ده او مونږ دا وایو چې د هغې د کور نه بهر وتل څه ښه خبره نه ده کاکا تاسو ټیک وایئ بچې جمیله خو کور نه بهر نه ګرځي دا خو هسې کله کله ملګري کره لاړه شي ګوره کاکاجي څه بده خبره یې ته نه ده کړې نور خان درته ډېره ښه خبره کړې ده خو کاکاجي تاسو غم به کوئ ما انتظام کړی دی جمیله به ډېر زر د خپل کور شي अस्सलाम वालेकुम पापा जानी وعلیکم السلام مائی سویٹ ډاټر अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम والے والے دی والے والے جمیلې بچې چېرته ځې بچې پوره سرباز او نور خان راغلي دي او څه پردي خو نه دي د تره زامن دي لږه مونږ سره هم کښېنه بچې आई एम सो सॉरी डैडी اصل کې زه ډېره زیاته ستړې شوې یم تاسو کښېنه خپل ګپ لګوئ زه به خپلې کمره کې لږ ارام وکړم پلیز تھینک یو بچې خفه کېږئ ما لیونۍ ده ویې وشي نه نه کاکاجي داسې هېڅ خبره نشته دی پخپله به هوښیاره شي خو چې کله زما د کور مېرمن جوړه شي ته خو لا هغسې تړلې دا ولې دا د تالې چابیانې روکې شوي دي چې چابیانې روکې شوي دي نو دا تاله ماته که که نه خښته به دله زه راوړم ښه نه نه دا تاله قیمتي ده دا راته ووایه چې تا په دې پلیټ کې روړې څه دي په دې پلیټ کې مې تاله وریجې راوړې شا به وخوره نه 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 ضرور دي نه خورم داسې کار وکړه هلته کې وروسته به زه وخورم ښه ما دله روړې دي که خورې وخوره که دې زهر وخوره لاړم دننه او پلیټ پسې به بیا راشمه انسپکټر صاحب ډېر زیات لیټ شي د ډوډۍ هغه ټایم در باندې هم تېر شي په ډیوټۍ به وکړه نور خانه د پولیس والا به ربانانه خو د روټۍ هم دا ټایم وي هله یاره جی خان جی انسپکټر صاحب له روټۍ ګرمه کړه یا لکه ګل محمده ګلخانه ګلزاده تا به تر کومې پورې زه اوس تړلی یم واه 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 کله نه چې انسان شوی نو دا جبه دې 3 ګزه اوږده شوې ده تر هغه پورې به مې تړلی تر څو پورې چې تا نه دوباره چیلی نه جوړ شوی یو خبره راته وکړم بیا به مې معاف کړي والله که په یو خبره دې معاف کړم صرف او صرف د چیلي په مخ به دې معاف کړم اصل کې خبره دا ده اشنا چې ستا چیرې ما تا نه پټ کړی و او د چیري په ځای مې پړی خپله غاړه کې اچولی غلی شه غلی شه دروغ مه وایه زما د ستا د چیلي په سر قسم چې زه دروغ نه ویم څه دا څه دی څه تا ما نه زما چیلی پټ کړی و د خدای ظالمه اخو لا پوره زلمی شوی یم نو یا وخلم ما او جاړم ما اوس په زما هغه مرګی تا له خپل چیلی راوړي هغه دې راوستو وای زاره ګله و دې ظالمانو ته ما نه چېرته بوتلی وي دا خو زما هغه چیلی نه دی ولې نه د شکل هغه سره نه میلاوي زما د چیلي شکل د ده په شان بلکل د ده په شان او د هغه خو داسې ګونډه برید و سم نر ځوان و ده خو لکه د پرمان لاندې را ځوړندیا مړه د مخکې د ده بریتونه اوچتو خو بیمارۍ سره ښکته شو نه دا هغه نه دی یارو مغه دی دا اصل کې تا پسې خفه شوی و ځکه دا بریتونه ښکته دي دا ستاسو د لاسه ښکته دي دی کوز که شابه کوز که او دله دا بریتونه ګونډه که کوز که دا والا بریتونه یې باید اوس ټیک شو وګوره ورته ټیک شو اوس یې ته سمبالوه
زم زما د آیسکریم د خوراک ټیم شو ورورا ته اوس غاړي چیلې تاویږي او کومه هم د عمر کې نه ځاده استه کنه ورورا ډېر سزا دی راکا دا څه رانه زما راځه یاره دا د عمر کې دم حد یاره والله څه بختور استنی اړې خالي پاتېږي نه ته جاړه مخوري تا له پکارو چې تاسو یې خاطر راستولې ما ته به اطلاع کړې وه زبرپسې بسونه اډې ته تللی وم وروره زه څه وکړمه زما خو همدا یو زوی دی دا خو د اختر ورځ وه نو رایاد شو راته ورپسې رالم ګینې ما ته خو به ځان نه وه پته چې زما زوی ورک شوی دی اوه تروري تاسو جاړې ما او ما فکر کوئ ګل خان به زه لټومه او ډېر ژر به هغه انشاءالله هم تا سره وي نو ته یې زما د ترور زوی ښکلی خو یې ویښته دې م ګزاره کوي خو پوزه دې بدرنګه ده کم مه کلې خو غم مه کوه ډېر ژر به هوښیار شي ورشي اول به خبر ماشي وکړه به خوډه مو به پیسې راکړي چې ډیس بیس باندې شه ما په پولیسو درا بیسه د پردي خر نو مې زیاتو ټکي واده ته ګوره دې کومه کنته ګوره دا د ډرامو پولیس دی سی دی او بلې ستاده شکل نه دی بالکل د جهانگیر خان په شان دی جهانگیر خان څوک دی نستاسو په کلی کې ټي وي کم دی چې ته به جهانگیر خان وپېژنې او بله خبره وره دا ټوپۍ په سر کا دا را اوس بالکل سم بډا خان ښکاري بډا خان ورځه پې ورځه لا دا څه که نه ودرېږه که نه ځان ورته جوړوي څه ور وکړه دې ته پته وي د دې علاقې بدماش بالکل ورځه پې یا لکه دې خو ځان به ته په پولیس باندې په والو مړ کړي دا دې څه وکړو ولې زه څه معاف کړی وم هغه لتې هغه سکونه چاړی ځله په مرکې خوا زنځیرونه چې تا چوړي ته مخکې ګوره چې ده سره زه څه کومه ته اوس راځه تماشه به کوم څه کېږي الله دې مل شي دلداريه یار مې نن پولیسو خاموش کړي وي زه خو یو پر الله ورځ مې ورته د اسمان ستوري ته به اوس پته ولګي چې زیره څو پخېږي ما ته وي که نه دا خبره هغه ګوره دا خو ډېر تازه را روان دی ټوپۍ کاږه پیسې او ټول د زرو لوټونه دي لکه د خدای ظالمان دا تاسو چېرته روک شوي هلته خو څه بوتلې رالې برګرې وي سموسې وي نیکبختو تاسو چېرته لاړئ زمونږ دواړه خدای تباه کړه اصل کې زمونږ څه کار هغې پسې تلي وو تا مې پرېږده تا څوک څه چې راته تاسو ویلي وو
هماغه مې وکړه. دا خو سکه زمونږ دویم پلار وخوتو وایي ګل د کدو ګل دی چې یو مې شو کوو ورلاندې بل دی. ما ته وایي چې دا پیسې مال راکړه خیرنې به شي سره. هسې به خیره نه شي ولې دا زه څه د موبلینو کار کوم څه. یعنې کاکاجي ته زما د ورور د رشتې نه انکار کې سربازه زه تاله کویدن شوي جنۍ رشته څنګه درکم؟ په آخر د جمیلې رشته چېرته او کله شوې ده؟ د جمیلې رشته خو په وړوکوالي کې زما زوی ګل محمد سره شوې ده. وترورې د ماشومتوب رشتې لا په ځوانۍ کې چا منلي دي؟ سربازه ته جوړ د پښتنو قانون نه خبر. د پښتنو په قانون کې یو ځل جنۍ چا په نوم شي نو بیا تر مرګه پورې د هغه په نوم وي. ترورې زه تا نه د خپل تره نه جواب اورېدل غواړم. زما د خور جواب زما جواب دی. ته تللی شي. کاکاجي یو ځل بیا تا له سوچ کولو مقدر کوم. سوچ پې وکړه یعنې بیا به خفه یې. په کومې خولې باندې چې هغو زما د رشتې نه انکار وکړو نو هغه خوله بوله د روټۍ خوراک قابله پاتې نه کړم. لکه هغه جنۍ نه منې شه اکویدن شوې ده چې نه یې درکېدله نو ولې زور دی ورسره؟ سر او سن چې خلک په زور باندې اصول وکړي نو بیا دې بدماشي پرېږدي او په ډبره کې دې د میک اپ سامان خرڅول شروع کړي. چارې چلې ده خورې ترورې او اپا وایي. ما درته وویل که نه چې هغه جنۍ نه منې شه. پردو سره هر څه کېږي په خپلو سره هېڅ نه. هر څه یې منم نه یې نه منم. اوس تماشه کوه چې هغه جنۍ زه څنګه خپلوم څنګه یې خپلوم. ته کور ته څه له راغلې؟ بهره پسې سپین شوی دی. ما بچې څوک د چا سره خبرې کوې؟ بابا څوک هم نشته. چا نه چیلې را تښتېدلې هغه شړمه ځکه نه. څنګه لاړ شم بار سپی دی. چیلې دی بچې کم دی؟ شکر دی خدای چې د پلار مې چشمې نشته که نه اوس به هم څه کول. بچې ته ما ته حل ولې نه وې؟ کم دی چیلې؟ بچې دا چیلې خو ما ته ناجوړه غوندې ښکاري سینه به یې خراب وي. دا به علاج له راغلي. زه خو هسې د ځناورانو ډاکټر یم. نه بابا بلکل ټیک دی پرېږده چې ځي. ته ویم ټیک نه دی بچې ما ته بیمار ښکاري چې علاج یې وکړم خدای به رانه تپوس کوي. بچې ډېر صرف چیلې دی. زما خیال دی د سلیپیزیشنو که دا بله ور کولډستن والا وم. نه بابا دا والا ډېره وه پرېږده چې ځي. ویم بچې پته یې چشمې مې چېرته پرېښي دي نظر مې هم نه لګېدو چې ستن مې والا صحیح والا او که نه. بابا چشمې دې د ټوپۍ د پاسه دي. ګورې دومره راله واړه که ګل پکې نشته. ولې لکه بیا در باندې څه چلو شو؟ ولې لکه ته خو بیا مې کې بیا دله چیلې جوړ شو. زنځیر او تالې راوړم ښه شه مړه. یو خو ته وخت ناوخت نه ګورې او شروع به یو خو داسې د زناورو په ډاکټر راوړېدلې ما صاحب په دې ملا کې رڼا مستره والده چې بالکل داسې کړی یم چې ډېر وخته پورې به مې کومه. نه ما ته وګوره دا زناورو ډاکټر چېرته دی یار؟ زه ورته خپل چیلې ښیم. بیا چیلې ګوره نور چیلې میلې نشته. نن نه پس به موږ خپل کارونه کوو. چیلې به خپل کار کوي او موږ به خپل کار کوو. وایي بیا کار
چېرته روانې ده چې داسې اوتره اوتره ګرځې ولې څه دم ورک شوي دي څه چې زما نه ورک شوي دي د هغې دپاره صرف زه نه زما زړه هم پریشانه دی د دې خپل زړه نه د سارانۍ کوتره مه جوړوه چې په هر ټاپو باندې به کښېني ډېر کزن زما زړه څه ځنګلي کونتره نه ده بلکې ساتلې شوې کونتره ده او د وړوکوالي نه تر ځوانۍ پورې دې خپل مقصد صرف یو ټاپو جوړ کړی دی پوه شوې نیکا دا سارنۍ کونتره د خپل ټاپو له راوله دا وزرې تکینچي کا کنیالوزي ده نه وساده ګوله چېرته به ځي چې ځي ما بعضوله پنه پوه شوې داسې ځو مخامخ بدماش وینې چې د خلکو نه ټکس راغونډوي ولکه څه غټ بدماش دی وار به شي او ورته به ووایې چې زما ټکس راکړه یعنې ښه به نه وي زه په دومره شمه خدای او رسول ته وګورې هغه سره اصله ده زه د چا زوی یم د مور او پلار کې یو زوی یم ما پې وژنې او د هغه دې برېتو ته وګوره دومره غټ غټ برېتې دي نو ستا نه چینو عمرې هغه غټ برېتو ته د هغه نه یېرېدې چې ته د ده ورکوټي بدماش ګوټې نه یېرېږې ورشه ماړه هغه بله خبرې قانون ته چې مخامخ شوې پیسې در درکړي بوتل یې درکړي چې د قانون نه یېرېږي نو د یو ورکوټي بدماش ګوټې نه ونه یېرېږي ورشه پې ماړه ځان ته غیرت راوله نه ته دا ټوپۍ راکړه دې ټوپۍ کې څه چل دی یاره هلکه اصل شی خو دا دی که نه ما نه ویلو نو تا ته پته شته په دې کې ورته بلکل بډا ښار ښکاري ورځه پې بلکل ورشه شو سره میوزیک وم ته پې ورځه داریا ما ته نه ښکاري چې نن به بلکل دې ته په چا پېږدېږي وایم قسم په خدای چې ما دې کوم کله چاړو پل به نیر شي چې ما ته به نیر وي خو هغه پل ځان لا دې مل شي لگا هلې علاقه چې ستا د پلار ده څه د داسې ګولا واسطه پکې ګرځې راوباسه زما ټکسه ستا ټکسه زما ایسه هله ټوپک دې ښکته که ما له پولیسوالۍ سره کوي نو دا ته پکې لاسه شوې یاره جي ستاسو نوم څه دی ډېر بدماش دا نوم خو نوی غوندې دی نو ورته نوی زوړې پرېږده د عیسه راوباسه کېدې نو ترکون ما ته وګوره د عیسه میسه پکې چا راوستې ده یو زر خو دې راکړه ته پیسې کې په زرو بیا به چېرته مومپتي ته ناست دي خدای دې غر کړه که چېرته بادرنګ خرڅوه یا خدایه پاکه ګل د کدو ګل دی یو مې شو کوو لاندې دې بل دی زه د خیره اوس یې خوند وکړې دا بدماش نه هم پیسې واخیستې څه په مصیبت مې سر دی زه په خټو کې خښوم او خلک به له بادرۍ موقع ورکوي خبر اورا هغه ګوره ګاډی ورته ودرېدو څنګه چل دی بیا راپسې رالي بیا مې په ګاډي ویسه ښځې ته ګورې مخامخ ورته ولاړه ده نه 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 ته ما ته د ووایه چې ستا نامه ګل دی که نه ګل محمد ګلې او دا ته شرم ساري که نه زما په دې سره نه دا
خو ما په میله کې شته په کلي کې دا تا سره څه کوي اصل کې ستا بیبي مونږ کړه ده او هغه ستا لپاره ډېره زیاته پریشانه ده راځه چې ځو زما بیبي تاسو ته ده بیبي دره د ماشاءالله دیخوا نه دیخوا کین ځان سره ګاډي کې بوتلو یار زه د خیره نیاز پرورم لاړه او ځان ته یې 15 پاوم یو وروره خدای خبر شه چې زوی مې په کوم حال وي روټۍ به خوړلې او که نه خورې خفه کېږه ما خدای به په خیر کي را به شي ترورې ستا ته ډېر مبارک شي ستا زوی ګل خان میلو شو دا څه وې ته رښتیا وې ها نو ستا یقین نه راځي لږ صبر وکړه اوس وګوره ګل مامده راشه زما ګل مامده زویه زما زویه بیبي دا ته چېرته ورکه شوې وې زه خو نه به ورکه شوې ورک شوې خو ته وې ته چېرته تللی وې رښتیا ورک شوی خو زه وم بیبي زه ښار ته ستا خوارۍ کرتلی وم زما خورۍ کرم زما خو خور نشته خورۍ مې د کوم طرف نه رالو ته د هغه د مور نه خفه یې هغه هم ماته ویلي چې ستا مور زما د مور نه خفه ده ګل مامده زویه زه رښتیا وایم زما بله خور نشته که ستا یقین نه راځي نو د ماما جینۍ تپوس وکړه او بچې بیبي دې ټیک وایي تا ته به چا دروغ ویلي نه نو هغه ماته دروغ ولي ویل هغه ته پکې څه فایده وه بچې دا به چېرته دوکهباز و دوکهباز خو ما نه خو هلته چیلی پاتې دی ماما جي بیا چیلې ښه شوه چې دنهلته چیلې پاتې شو ایله چیلې نه خلاص شوې و بیبي ته نه پوهېږي که نه هلته زما چیلی دی بیا چیلې که بیا یې د چیلې نوم په دې خوله واغېشو که نه نو دلته به دې پرېږدم او زه به دنې کلي ته لاړه شم نه ته خفه کېږم بیا به د جبیلي بچې جی بابا جاني دنه ماډر انسان جوړول ستا ذمواري ده ټیک شو ډیډي تاسو غم مه کوئ اوس زه پوه شم او د دنه انسان جوړول پوه شم راځه ورځه که نه زه ورځه انسان دنه جوړوي زه ورځه ولې زه داسې واخلم ګل د کدو ګل دی او یو مې شو کوو ورلاندې بل دی یاره که دلبریا مو ته به څه کار روزګار هم کوو که نه صرف دا د غلا کدوان به تا خپل مخ ته کتلي دي تیار کدوی کدو او بیا شکر وباسه چې دا خو موږ ته میلاویږي که نه کله راته باطنګړ وایي نن راته کدو او مړه ته دا خبرې پرېږده زه خو یم چې تر څو پورې کار روزګار نه میلاو شوی که نه ورځې دا چیلې خرڅ کړو چیلې انسان ما مللو یاره که دلبریا زه دې نه لالو مړه چاړه خو تا سره ده یار انسان ما ته چاته خدای ته وګوره رسول ته وګوره چې دې چیلي نو پاته باله تا نه پته شته چې دې چیلي د لاسه زما سال شوی او بله خبره واوره ګوره هغه پلار سره زما د زړه زور نشته نه نو کار روزګار هم نه کوې او چیلې هم نه خرڅې نو اخر کوو به څه یار ته د کار نه بېغمه اوسه د کار دپاره ما سوچ کړی دی تا ته پته شته چې هغه جینۍ زما څومره خوښه ده خو دا دوا کوه چې پلار یې مونږ ته انکار ونه کړي نه منم هیڅ چلې نه منم خو بابا غلی شه ته د هغه د اصلیت نه خبرې چې هغه څوک دی هغه غل دی ګلکپ دی او ته دا غواړې چې ټول عمر ته حرام وخورې دا دروغ دی بابا دا رښتیا دي یوازې زه نه یم دا ټوله علاقه وي او یو خبره مې یاد ساته چې زه به هېڅ چرم یو غل ظلم نه کړم ګلا تا ته پته ده چې ته به دا کپړې نه چی ولې هغه ځکه چې نن زما سالګره ده دا په څه وخت ګل خانه
داسې ګډه بیزه نه ده چې ما باغشتي د سالګرې مطلب دی څنګه پوه کومه د سالګرې مطلب دی چې په نننۍ ورځ باندې زه پیدا شوې وم ها ته پیدا شوې بیا په ډېره بختوره ورځ ده ته داسې وکړه چې په دې ډرېسونو کې یو ځان له خوښ کو هغه واچوه دا ګوره ته دا خو به درسره خوند کوي ښه درس کا او دا پرېږده دا دې لرم ګوره دا خو ډېر زیات دا خو ډېر زیات سره ښه ښکاري زنانه رنګونه دي دا رنګونه به زاچومه ګل خان یو خو ته داسې چلی چې په دې ډرېسونو کې ځان له یو خوښ کا او هغه واچوه او بیا پاس راځه زه ستا پاس انتظار کوم خو صرف لس منټه پوه شوې که تا د لسو منټو نه زیات وغواړو که نه نو خبرې اوس دا د ښځو جامې را باندې اچوي په خپله خو ځان نه د کټ څادر تاو کړی نه یې لمن تاو نه وکړي کې ځانانه هم ناچي ځکه نه جمیلې دا کیک کټ کا ناوخته دی بس لږ شان انتظار وکړئ ولې څو خاص مېلمه را روان دي څه جی ډېر خاص دی بلکې د خاصو نه هم خاص دی بس لږ شان انتظار وکړئ اوس به راشي واقعي چې خاص کس دی د دې دنیا اتم عجوبه دا د لندن د عجبګر نه راوستی دی او که د امریکې د چړیاګر نه هر ځای نه چې راوستی دی خو ډېر څه عجیبه لوښې والله دومره یې وخندولو که نه چې دومره به مونږ مستر بین هم نه یو خندولي خبردار که تا زما نامه واخیسته دا خو نن په دومره لوی محفل کې زه چاته د مخ خودو پرې راغوستم اخر ما تا سره بد څه کړي دي ما په تا څومره محنت وکړو خو ته مانه جاهل یې جاهل زه جاهل یم که زه جاهل یم نو دا بره چې کومه دنیا ناسته وه دا خلک څوک دي دا ښځې او نر ګډ وډ ناست وو پردی ښځې پردي سړي او پردی ښځې هم سرتور سره نه پردو سړو سره ناست وي او ګپ یې لګولې دا خلکو ته به ته څه وایې جاهل ټیک ده که زه جاهل یم او ته دلته په ما باندې شرمېږې نو زه به خپل کلي ته لاړ شم لاړ شه خپل کلي ته خو ستا په وجه چې نن زما کوم عزت وشو هغه به ما نه تر مرګه پورې نه هېرېږي نن په ډک محفل کې د خپلو رقیبانو په مخ کې ستا په وجه زما بېعزتي وشوه دا به ما نه مرګه پورې نه هېرېږي بابا جانې بھائی ته د کمکل یې ساده یې ته خو روټۍ خورې که نه که نه دې ګیا خوړلې ده نه که نه نن ما ستا په ذریعه خپلې رقیبانو د دایي په مخ سربېړه ورکول غوښتل خو ما ته څه پته وه چې دا سربېړه به زما په مخ باندې لګي ستا د لاسه
ځای ته ورسولو څه او چېرته خاص ځای ته به یې رسولی هغه د دې محفل قابل سړی خو نه و چېرته په اخور باندې به یې تړلی غلي شئ ته زما په کور کې زما د لور او د خورۍ بې عزتي کوئ پرېږدئ بابا جانې دوی ته هېڅ مه وایئ ځکه چې زمونږ نن کومه بې عزتي وشوله نو هغه صرف او صرف د ګل په وجه وشوه واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس شاباس توده ده خدای اوسه دقیقه شاباس کا خیر خیر شاباس उसका ऐसे शुरू दे पे शुरू कर दिया आराम से का दरअसल शाबाश का دلداریا په پرته اغلا کې وال وخوړه که په خپل اغلا کې وال خوړلې نو زه پیدا خو به وکړه وای دوی خدای تبا کا او داسې والو داسې مړه چې په داسې چې په داسې اغلا کې خو مړه هغه پرته خرم څوک نشي والی وای ډېر چوک والی وکړه چوک څنګه زه خو بالکل برابر والی یم زما د دې مخ دې ډال ته وګورې پوزې دې راته څه جوړ کړو وای دا پوزه په داسې دا خو سم د ماشومانو صحیح دوات ته پوره قلم پکې راځي وای قلم او دوات پرېږده زخم د دې وانو نه پس نه دا ټول غلط کارونه چې څومره دي د غلاګانو که نه دا پرېږدو او حلال رزق ته لاس ته ته وګوره نو حلالو خو موږ یو ځل حلال کړي یو که نه او بیا ما خو د واده سوچونه کړي دي نو په حلالو کې به زه څنګه واده کومه دلبریا دا شکر وباسه چې خلک وو که دا د پولیس وهل وی که نه نو دا خلک به درته فرښتې ښکاره شي او نن سبا خو خلک دا غل ډاریک ولي ما تا سره خو شکر دی رعایت کړی دی چې ژوندي پرېښي یو ما چې هر څه دي که نه خو واوره یو اخري ګناه کوم خو بس توبه دا ته سندره وې که نه په راک کې جاړې دا له ما هډوکي ټول خوږېږي خپل زخمونه جاړمه نو هډوکي خو ځانې په زما خوږېږي نه د څه فولاد ښکارم نو بیا یو اخري ګناه کوم نو بس توبه وباسه Kesin ki gracias. قیامت ته خلک په هوا کې روان دي دې لړکېږي نه زه ته راځم یارو که راپرېو به زه ښکته راکوشم تاسو څه کوئ راځه که نه ښکته هله راځه دا وګوره دا ټال دی زه کېنم دلته ښه ټالونه دي دا خو زمونږ کلي کې خلک په توتانو کې اچوي تاسو په پیپونو کې ښه
زم وایم چې زمونږ د کلي ټیکېدار د سړک کار ولې ایثار کړی و هغه ویل موږ نه پیپونه پټ شوي او تاسو ښار ته راتښتولي دي زه به مې ټیکهدار ته وایم چې پیپونه ما لیدلي را چې ځو ای په مزه هلته مې ماشومان په ټالو باندې هغه وای کنه ولې څه چلو شو هغه پلار چې له دومره غټه ستنه لګولې وه تا نه خو بهیری خو ما نه چېرته هېرېږي زه مړه مجنون د لیلا دپاره څه نه وکړې او ته زما دپاره یوې ستنې ته ځان نشي نیولی زه مړه رکشه خبره واوره د لیلا پلار سره زناورو ډاکټر نو چې مجنون له به ستنې والې ښه او ویم تا نه څه ځان رک شو زما یریندوکي سړی ډېر بدې شي ځان پوهېږه ښه لاړم درنه خبره وره ګب مې لګول مړې دا خفه شوی هر مجرم د جرم کولو لپس داسې وي چې ما قتل نه دی کړی خو انسپکټر صاحب نورې خبرې په عدالت کې کوو مخکې شه انسپکټر صاحب زه د خپل ورور د قتل دعوا په تره باندې نه کوم د سره به زه په جرګه کې فیصله کوم خو نورخانه انسپکټر صاحب چې زه د خپل د ورور قتل دعوا نه کوم نو تا ته څه تکلیف دی دا زمونږ کورنۍ معامله ده او دا به مونږ په جرګه کې حل کوو د خدای دپاره وژنې ما بیا هم زما د تره زوی دی وجنه دا بدماشي والله ختموم وای چاړو ټوپک د سره لاس کې دی او وژنه مې نه ته اوس ګوره چې زه د سره څه کوم ته خالي غلې ودرېږه دا برید مال راکه پریتو نه دا برید مال راکه پریتو نه زه وایم دا برید مال راکه پریتو زه خدای دې پېښو باسم په نقلي بریتو دې موږ دومره ورځې ویرولو وایي لیلا څه ورسره وکړم اوس تا ما سره بیا بدماشي کې مالې زه خو چا سره بدماشي نه کومه ما خو هغه ډرامو کې د بډا خان نقل کولو بابا جاني جرګې سے فیصله وکړه بابا جاني ته غلی ولې شوې ووایې که نه لورې زه دا د څنګه ویم جرګران تا په سوره کې غواړي خو زه تا په سوره کې نه ورکوم نورې دې ما مړ کي خو زه ستا د ژوند د دوزخ نشم جوړولی نه بابا جاني ما ته ستاسو ژوند ډېر خوږ دی او ستاسو د ژوند دپاره به زه خپل جنون په دعاو لګوم لوري پته نشته دی
چې زموږ د جنت غوندې کور چا ته نظر راکړو ما ولې بوډا تا په جرګه کې د سورې نه انکار ولې وکړو انکار مې ځکه وکړو چې ما د ستا ارادې ښه ښکاري زما ارادې خو ډېرې ښه وې خپل سر مې جوړو ما د پخوا دا فیصله کړې وه چې همدا به خپل سر جوړو خو چې پراده ونه شوه نو زور خو چېرته تللی نه دی پرېږدې معلوم غلی شه بابا جانی بابا جانی پرېږده ما بابا جانی پرېږده ما بابا جانی پرېږده 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 ما پرېږده که دا خو جمیله ده خو دا په برسره یې ځان پسې ولې راکاږي ودرېږه د ماما زویه سمندر تر هغه پورې شور کوي چې تر څو پورې ورته کلندر مخې ته نه وي ولاړ او چې کله ورته کلندر مخې ته ودرېږي نو بیا د سمندر چپې د کلندر په خپو کې اے د کلي د ذمېدارۍ بابو د سمندر چپو ته د ځان نه د شګو بند مه جوړوه کنې د سمندر په چپو کې به داسې ورک شي چې پته به دې مو نه لګي تا خو زما یار ګل دی چې دا کیسه څه ده او دا دې په څه لانجه دی سوچ د یارانو یار جم دیوی کنا نو ته په هغه باندې کولې سو والله که د ګل ګزاره وکړي په ما باندې خاورې انبار شوې بیا چې څه خوښوي نو کوه دا خو دلبر دی خو چې دا جګړې پسې ده
وکړل الله تا دې څه وکړل دا مې ډېر ښه وکړه سالمه تا دپاره ما څه نه وکړي او تا د یو جنۍ دپاره زه د مرګ خولې ته واستولم ډېر بد دې وکړل ډېر بد دې وکړل دا دې څه وکړه یار دا مې ډېر ښه پام ګوره او یاد ساته چې واده هم په یو ورځ وي